سلامونه هیله در شب از جناب بخیر وي که دا ویډیو تر پای ونه ګورئ بیا مو سر نه خلاصېږي چې زه پر کومو موضوعاتو باندې غږېږم تاسو دا ویډیو ټوله وګورئ اول به دا ملاګۍ لږ واورو چې دا ملاګۍ څه وایي راځئ د لوګر ولایت او د ننګرهار ولایت نه څو علماو ملګرو دغه ډېره زیاته دغه پوښتنه کړې پوښتنه یې داسې ده چې که چېرته یو سپی په میږه باندې وخاته او د میږې نه وری پیدا سو سر یې د سپي و نو آیا دغه وري غوښه خوړل اوس څنګه ده یعنې دا پاک ده او که مردار ده نو دغه مسله فتاوا قاضي خان چې هندي لاندې لګېدلې هغه 12 جلدونو والا کې لاندې ده او په هغه 6 جلدونو والا کې چاپېره لګېدلې بیا نو 12 جلدونو والا شپږم جلد 350 صفحه او فیصل کتابخانه نو دوی شپږو جلدو کې دلته رانقل کړې ده بیا او د هغه 12 جلدو والا د 6 جلدو والا چې د دریم جلد امیر حمزه کتابخانه او صفحه چې ده 350 دی دلته فتاوا قاضي خان په دې غاړه لګېدلې دوی دې لاندې دې طرف کې رانقل کړې نو دوی دواړو دغه مسله په تفصیل سره ذکر کړې ده کله چې سپی په میږې باندې وخاته و د میږې نه وری پیدا سو د دې وري سر د سپي و نو دا پاک ده که مردار خوړی سي که نیسي خوړی اول صورت دوی داسې رانقل کړی د سپي ته به ته ورته رامخکې به کې علف او غوښه یعنې واښه به م ورته راوړاندې کړي او غوښه به م ورته راوړاندې کړي که چېرته دغه وري چې سارې د سپي ده که غوښه یې وخوړله نو میږه غوښه نه خوري سپی غوښه خوري معلومیږي چې دا سپی ده نو مردار ده دا ته نسې خوړلی اما که واښه یې وخوړل نو سپی واښه نه خوري میږه واښه خوري نو سر به تر قطعه کې ایسته به یې خطا کې تر نوره غوښه پاکه ده که خوراک یې نه کوو دویم صورت وبه یې وهي که چېرته د سپي اواز وکړه یعنې معنا وکړنجېده نو نه به یې خوري مردار ده اما که چېرته د سپي اواز ونه کړه د میږې اواز یې وکړه نو سر به تر خطا کې هغه طرف ته نور پاک ده خوړلی سي که خوراک یې نه کوو دریم صورت قاضي خان فتاوا قاضي خان دریم صورت د جواز داسې رانقل کوي د حلالوالي ته به یې حلال کې که چېرته کلمې ترېنه راووتلې نو په سپي کې کلمې په میږه کې کلمې نه نو دا بیا سپی ده مردار ده نیسي خوړلی او که چېرته دې نه لرې راووت کلمې راونه وتلې نو بیا لرې په سپي کې نه وي نو دا بیا میږه ده پاک ده خوړلی سي چې دغه مسله فتاوا قاضي خان رانقل کړې ده فتاوا قاضي خان کې سته ده چې په هندي په هغه 6 جلدو کې شاوخوا پې باندې لګېدلې او په هغه 12 جلدو کې لاندې خپل فهرست لري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ښه نو واورېده که چیرې ستاسو له میږه سره سپی یو ځای سي او وری ورڅ پیدا سي داسې وری وي چې سر یې د سپي وي نو بیا تاسې څه به کوئ واښه به ورته ایږدئ غوښه به م ایږدئ که یې واښه وخوړو نو بس دا خو نو بیا سپی نه سو که یې څه نو سر د سپي دی بدن یې د وري دی بس سر به ورڅه پرې کوئ سر یې وغورځ نور بدن یې حلال دی نو چې حیوان سر د یو شي بدن بل شي بیا چې سر یې مردارېږي نو بدن بیا څنګه پاکېدلی سي په هر حال دا د ملاګې وینا وه هغه تاسو دی واورېدئ راځئ دا موضوع لږ څه داسې سره وشینو اخر د ویډیو تر پایه پورې په هدف پوسو پایله لاسته راوړو ګورئ سپی او پسه په ځان کې د جینیټیکي خواصو له اړخه څخه د کروموزومونو د ډي ان اې او د جین د دې اړخه څخه دوې جلا کورنۍ دي دونه سره لرې دي لکه آس و هندوانه دونه سره لرې دي لکه شاټ پیټري او ټکټر په هر حال دا امکان نه لري ځکه د پسه کروموزومونو شمېر 450 دی د سپي د 78 دی دا هیڅ امکان نه لري د دې ملاګي خبر داسې ته لکه دا ملاګی چې وایي چې زموږ غوا د کالو ماشین وزېږوئ یا زموږ له پسه څخه وړمه ورځ موبایل پیدا سو دا داسې معنا لري یعنې هیڅ امکان نه لري الله تعالی چې وایي چې وایي هر شی موږ په قدر په اندازه سره پیدا کړی دی هر شی خپل هغه اندازه لري هیڅ زیاتوالی او کموالی نه پکښې کې راتللی نه پکښې کې راځي د سپي کورنۍ د پسه کورنۍ د غوایي کورنۍ د پړانګ کورنۍ یعنې هره کورنۍ جلا جلا ده دا هیڅ امکان نه لري که 2 میلیونه واره سپی بیا د بې د مافې پر پسه وخیږي پر میږي او پسه پر سپی
دا امکان نه لري چې یو شی رامنځته سي ځکه د دوی ټول شان فرق سره لري ان هغه تناسلي الې تناسلي غړي دا فرق سره لري نارینه او ښځینه ټوله دا ټول شان فرق لري په هر حال راځئ دا موضوع لږ نور هم سره وشینو مخته سره ولاړ سو په عامه کلیوالي کیسه په کرونده کې په کښتو کرونده کې یعنی هندوانه چې جوړنګ دی او توت یوه درخته ده یا ونه ده دا نه سره پیوند کېدلی هیڅ امکان نه لري چې پیوند سي هغه کورنۍ سره پیوندېږي چې سره نږدې دي لکه الو زردالو البخاره الوچا ګرنګیچ داسې تاک بله کمپنۍ ده یا بله کورنۍ ده تاک له انګور له توت سره نسي پیوندېدلی تاک له انار سره نسي پیوندېدلی امکان نه لري خټکي جوړنګ له دغه سره له انار سره نسي پیوندېدلی ځکه کورنۍ ډېرې سره لرې دي دا کورنۍ فرق سره کوي هغه کورنۍ سره پیوندېدلی سي چې ډېرې سره نږدې وي د مثال په توګه لکه ما چې مخکې یاد کړه ګرنګیچ و هغه شان ګرنګیچ و الوبخاره او دا یا د تاکان چې دی تاکان له خپلو کورنۍ سره پیوندېدلی سي چې خپل تاکان وي انګور قسم قسم انګور وي بیا پیوندېدلی سي چې سره پیوند سي چې د تاک یوه برخه یو ډول انګور کړي دا بله برخه بل ډول انګور کړي په انګورو کې کېدلی سي په حیواناتو کې آس او خر دواړه سره نږدې د کروموزومونو ترمنځ یو توپیر دی په منځ کې دوی دواړه یو شی رامنځته کېدلی سي چې هغه ته غاتر ویل کېږي یعنی آس او خر په جوړښت کې ډېر سره نږدې دي ان په تناسلي غړو کې هم سره نږدې دي نو بیا کېدلی سي یو شی رامنځته سي یعنی که انسان زر ځله له حیوانات سره یو ځای سي شی نه رامنځته کېږي که حیوانات زر ځله له انسان سره یو ځای سي شی نه رامنځته کېږي که مختلف ډولونه حیوانات یو له بله سره یو ځای سي زر ځله چې په کورنۍ کې ډېر سره نږدې نه په جینټیکي اصطلاحاتو دا امکان نه لري تر دې ځای خو سر په خلاص یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې کورنۍ د سره جلا سره لرې وي او هغه د ترمنځ یو شی رامنځته کړي دا امکان نه لري راځئ د ملا خبره لږ نور وڅېړو چې په کتابونو کې راغلې ده نو ولې راغلې ده دا داسې لکه موږ تاسې په کندهاري اصطلاح هغه کیسې وایي راځئ کیسې واچوو مثال وایي یو غویی دی د دوو سیمو ترمنځ دی د دوو کلو ترمنځ دی یو کلی اوبه ورکوي بل کلی خواړه ورکوي د دا غویی شیدې د کوم کلي کېږي نو خلک هلته فکر وکړي چې دا نو شیدې د کوم کېږي خو اصلي کې دا یو کیسې ده غویی کله شیدې کوي خو نارینه غویی شیدې نه کوي یا وایي ښکاري هیلۍ ښکار کړه هیلۍ یو ځای ولوېده نو د هیلۍ په نس کې دا چیچی حلال دی که مردار دی هغه نو انسانانو فکر وکړي چې اوس نو څرګند جواب ورکړو چې دا اوس حلال دی مردار دی که یې الله اکبر ویلی و حلال دی که یې نه ویلی مردار دی څنګه ورته ووایو اصلي کې د هیلۍ په نس کې چیچی څه کوي خو هیلۍ هګۍ اچوي یعنې دا یو ډول هغه ذهني پوښتنې دي یا وایي ټوله دنیا اوبو اخیستې ده دوې خښتې دي یوه پخه ده یوه اومه ده پر کومې یو باید تیمم وول سي نو بیا انسانان فکر وکړي یعنې په فکر کې سي نه داسې ګنګ سي چې اوس تیمم اوس پر پخه وول سي که پر اومه نو چې دنیا اوبو اخیستې تیمم ته څه ضرورت دی مثال بل وایي ټوله دنیا اوبو اخیستې ده یو د هندو قبر دی ته به نو لمونځ چیرې کوې دا د هندو پر قبر لمونځ کېږي هغه نو انسانان ګنګ سي داسې فکر وکړي تعجب ته ولاړ سي یعنې داسې تعجب وکړي چې اوس نو د هندو پر قبر سړی څنګه لمونځ وکړي خو اصلي کې چې دنیا ټول اوبه اخیستې نو هندو قبر بیا وچ څنګه پاتېږي یو دویم هندو قبر کله لري خو هغه خو سوځي هغه قبرونه نه لري یعنې دا دغسې ذهني پوښتنې دي ذهني تشویشونه دي یو چا د ځان څخه لیکلي دي کتابونه په ډک دي نو په کتابونو کې 2,00,000 دغسې موضوعات شته چې هېڅ سر باندې نه معلوم لکه عبدالخالق ترین چې بابولاله وایي لکه دا شیخ دین محمد چې هر ورځ نوې نوې بابولاله وایي دا له دین سره اړخ نه لري دا په دین کې نسته دا د دین په نوم یې راوړي دي مازې یوه دا کتابونو ته ور داخل کړي دي دا کتابونه مازې د دین په نوم دي نور هېڅ شی نسته یعنې دا پالتو شیان دي هیله مې دا ده چې څوک زما غږ اوري مطالعه وکړئ قرآن زده کړئ حدیث زده کړئ کتابونه وګورئ د امام اعظم صاحب لار زده کړئ د هغه مذهب زده کړئ د هغه په مذهب کې څه شی شته دغه شیان چې موږ تاسې وینو دا په اسرائیلیاتو کې هم ولاکه شته په هندویزم کې هم ولاکه شته خو دوی د ایمان صاحب په مذهب کې داخل کړي دي دا د مذهب شیان نه دي دا وغورځوئ دا لرې شیان دي لطفا دین زده کړئ ډېره مننه ژوند